ملګر تاسو ته مې ډېره جالبه ویډیو راوړې ده، راځئ چې په شریکه باندې وګورو. یو خواته شکار ده او بل خواته شکارچی چې دواړه لالچ کې دي. تاسو ګورئ چې دا مرمحه ده او د سیند په تل کې ده، د بحر په تل کې ده اصلا، چې دا شکارچی غواړي چې دا ونیسي، خو اصلا دا کامیابېدلی شي او که نه. راځئ چې په دې ویډیو کې وګورو. یو مړ ماهی راخیسته ده او دې مرمحې ته مخې ته کوي چې دا راونیسي. نو تاسو ګورئ چې کوم یو به کامیاب سي. خو دا مرمحه هم ډېر هوښیار ده، ډېر ځیرکه ده. ګوري چې ماته دا هم ایښودل شوی ده، نو اصلا مخکې راځي هم نه، لږ راشي چې وګوري چې دا بېرته شاته سي. دا شکارچي هم حق حیران کړی ده چې څنګه دا ونیسي، ډېر په قار کې ده ورته. او ماهی ښه خولې ته ورته وړي، بیا وروسته بېرته راشاته کړي. تاسو ګورئ چې دا هم لالچ کې ده او هغه هم لالچ کې ده چې کوم یو به کامیاب سي. خو اصلا شکارچي په کامیابیږي، څنګه چې مرمحه کوشش کوي چې دې خواړه خپل لاس ته راوړي، اما دا یې نسي کولی. تاسو ګورئ چې شکارچي حمله په وکړله خو بیا هم کامیاب نه سو. لالچ چې دا ډېر بد چیز ده. ګوره دواړه لالچ کې دي، خو مرمحه چې ده بیا ډېر لالچ کې ده چې دا خپل خواړه لاس ته راوړي. دا ونیو، تاسو ګورئ چې دا یې ونیو، خو په ډېر مختلف انداز باندې ونیو. یعنې دې مرمحې خپل ځان هغه ته ور نه کړو، د دام خولې ته. خو کوم چې کې دا یې ونیو، دا کوم یو هغه څه ده شکارچي، دا ډېر تیز ده او ډېر وړاندې کې ونیو.